سړی ولې واده کوي؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیره عبرتناکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره خامخا وګورئ. مور د خپلې لور نه پوښتنه وکړه چې سړی ولې واده کوي. لورې وایي چې زه په سوچ کې پرېوتم. نو بیا مې راته مور وویل چې لورې که میاشت پس حساب وکړې نو د خپلې ښځې خرچه د بهر د 4 ښځو نه ډېره وي. یعنې که سړی په خپله ښځه څومره خرچه کوي نو په دومره خرچه باندې هغه 4 نورې ښځې ساتلی شي، یعنی پردۍ ښځې. خو سړی بیا هم واده کوي او لکونه روپۍ پرې لګوي او د خپل وس نه زیات د ښځې نخرې برداشت کوي. هغې له کور جوړوي، د هغې د آرام دپاره منډې ترړې وهي، په سور نور باندې د خپلې ښځې لپاره مزدوري کوي، د محنت په تنور کې ځان سوځوي او چې کله ضرورت راشي نو د هغې لپاره خپل ضمیر هم خرڅوي، خپله سرمن هم خرڅوي. غرض دا چې هر قسم سختۍ زغمي. خبره یې چې ولې؟ لورې ورته وویل ولې؟ مور یې وویل ځکه چې د سړي دا عادت د خدای والا دی. ګوره که نه، خدای جل جلاله ته څه ضرورت و چې دا په کربونو او بې شمېره مخلوق یې پیدا کړو، بیا یې د هغوی د خوراک څښاک او اوسېدو بندوبست وکړو. لیکن شاید ضرورت و چې یو مخلوق وي د هغه چې سجده وکړي، عبادت یې وکړي، عقل وي، دلیل وي، او چې څوک یې څومره عبادت وکړي دومره یې خیال وساتي او هر څه ورکولو نه پس دا ووایي چې زه رحمان یم او رحیم یم، ټول ګناهونه به دې معاف کړم. بس خدای دا عادت د سړي په وینه کې واچولو. څنګه چې هغه ته خپل مخلوق خوږ دی دغه شان سړي ته هم خپله ښځه خوږوي. خاوند خدای نه دی لیکن د خدای په شان هغې له هر څه کوي، تر دې چې د هغې په غلطو باندې رحیم او رحمان هم شي، ځکه سړي ته مجازي خدای وایي. لورې چې دا خبرې واورېدې ډېره خوشحاله شوه چې زما زړه او ذهن دې خلاص کړو. دوستانو، هر مور پلار باید خپلو لوڼو ته دا خبرې ورسوي، ځکه کله چې ښځه د خاوند خیال وساتي نو ممکن ډېرې مسلې حل شي او کور داسې ښایسته شي لکه د جنت په شان. مننه کوم چې د ویډیو تر اخره مو راسره ملتیا وکړه او دا ویډیو مو وکتله. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.